د غره کاڼي میارې وهي لګیا دي تبرګي مې ګلدرې وهي لګیا دي د غره کاڼي میارې وهي لګیا دي تبرګي مې ګلدرې وهي لګیا دي او دا سړی په سهونر پویول غواړي دا سړی په سهونر پویول غواړي چینارونه له تنې وهي لګیا دي او تاسو ودرېږئ چې پاتې رانه نشي څوک د شاته نه نارې وهي لګیا دي تاسو ودرېږئ چې پاتې رانه نشي څوک د شاته نه نارې وهي لګیا دي او غورځولو پاسولو والا خدای دی غورځولو پاسولو والا خدای دی که څوک خلکو ته کډې وهي لګیا دي او د څه خلکو په داد مخکې مخکې ځمه ځینې خلک راله خپې وهي لګیا دي د څه خلکو په ډاډ مخکې مخکې ځمه ځینې خلک راله خپې وهي لګیا دي او دا غزل به مې اوس هم د اوښ کلون وي سازینده ورته چمبې وهي لګیا دي دا غزل به مې اوس هم د اوښ کلون وي سازینده ورته چمبې وهي لګیا دي مهرباني جی دا غزل به مې اوس هم د اوښ کلون وي سازینده ورته چمبې وهي لګیا دي او ستا په لور د رحمت تاندې جذبې وس هم غرونه غرونه فاصلې وهي لګیا دي چې هیڅ تاثر ورنه کې داسې د ساکن پاتې شي پښتون ولس ته په دې حال کې تماشبین پاتې شي او خدای به وخت راولي د دومره تشویش څه معنی ده خدای به وخت راولي د دومره تشویش څه معنی ده مټې به ډکې کې او لاس به د مین پاتې شي مننه خدای به وخت راولي د دومره تشویش څه معنی ده مټې به ډکې کې او لاس به د مین پاتې شي د تور کو سپینول بلو ستړی غواړي د تور کو سپینول بلو ستړی غواړي چې سپینې سپینې سړی وایي څه به سپین پاتې شي او یا ساده تا د پښتونخوا غیږ ته پیټۍ راوړي تاسې یا ساده تا د پښتونخوا غیږ ته پیټۍ راوړي مچۍ به سر وخوري ارمان به د ګبین پاتې شي او لمن ته وګوره د دې ازمودې څه حاجت دی لمن ته وګوره د دې ازمودې څه حاجت دی ته به رسخت واخلې ژوندی به د مین پاتې شي اوس ته زما زړه اخلي چېرته بې نقاب شو یاره ته هم د هغه په سپونو کې حساب شو یاره او ته د بنګړو د موسیقۍ په خوب عادت وې که نه ته د بنګړو د موسیقۍ په خوب عادت وې که نه چې مې د غېږې لاړې څنګه خراب توراب شو یاره او نه خوري زلفې وینې نه بوی د لونګو درځي خیالي صاحب تر ډالۍ دی چې نه خوري زلفې وینې نه بوی د لونګو درځي څه په غضب اخته شوي څه کتاب شو یاره مننه نه خوري زلفې وینې نه بوی د لونګو درځي څه په غضب اخته شوي څه کتاب شو یاره او په ما د قرض پرونۍ بوسې وې در مې کړلې په ما د قرض پرونۍ بوسې وې در مې کړلې اوس ته څو پاتې دي څه پوهه په حساب شو یاره او ننو د دین او د سادین د قیسې ښکر شوي وي ننو د دین او د سادین د قیسې ښکر شوي وي نه دې حجره کړله توده نه د محراب شو یاره او دا ته چې کله کله اوس سترګې لوستو له راوړې بس لنډه دا لکه چې پوهه په ثواب شو یاره او اخ عجیبه نه ده تا بل لوري ته لاس ونیول اخ عجیبه نه ده تا بل لوري ته لاس ونیول په اخستو باندې چې پوهه د ګلاب شو یاره او شعر دی چې کیمورا ستا په رنګ کلک مسلمان بل چرته و کیمورا ستا په رنګ کلک مسلمان بل چرته و هسې دا ته څه وایې ته ولې خراب شو یاره ډېره مننه ډېره